خره چې پر جنکو کې مولا نشته دی کینې زما دا ټول ملګري به ورپسې بې اودسه ولاړو او خره چې پر جنکو کې مولا نشته دی کینې زما دا ټول ملګري به ورپسې بې اودسه ولاړو زما مړه نور څوک دی په اشنا به یې بوزم مطلب مې یاره دا دی چې په تا به یې بوزم تشي چې تا راته انکار وکړو د ځان سره سوچ وکړه ډریور د ګاډي نشته ښه په چا به یې بوزم کم سړي چې پلکوالي کې سټ وکړو او خېټه یې وکړه نو پوه شې چې دا بې غیرته دی دا دله دی قسم دې کو درته درغلم که نه ویې ګورې چیکې کې شیطان را زادېدو ته اتر ورځې پاتې شوې را روان دي سره د پیملې وځئ په نغه بازانو دا وخت له خیره سره د خواښې د کوره آنلاین یم اواز اورې هغه سپی غابي دومره خوند کې لکه سوجه د رباب وایي ته پکې داسې د یو لار لور چې ما ته ووایي چې ټیک ټاک پرېږده واټساپ ته راشه یک دونه دونه وایه بیا بدرنګه ښځه یې ټمبه مي زما خو خپله ځان نه لګي اوس زم بدرنګ یم او چې ښځه مې هم بدرنګې نو سوچ وکړه زموږ بچي خو به نه ماښام نه پس نه ښکاري وایي چې غني بابا وایي چې علي ځان له په خپله ورکوه که څوک نه درکوي نو خپله ورکوه که محتاج خلک ډېر شو انصاف وکړه هر محتاج لی بې بدله ورکوه اوی داسې نه چې یو ځل ورکې بیا قلار شي د خیر کار دی څو ځله ورکوه نوې روغانۍ دی هم د خیر په تمه ناست دی وی کله کله پکې ډله ورکوه بابا خوشحالي ځان له پخپله څنګه ورکړو چې څوک نه راکوي نو خپله څنګه ورکړو او که محتاجو ته مې ووایې خیر مې نشته محتاج ډېر دی بې بدله یې څنګه ورکړو ویلي یم په جړامه راپسې جاړې ما په دوا کې یادوې مسافر یم نو هغې راته په جواب کې ویل خدای دې زمونږ ړو چې خو ته مه راځه زمونږ د یو ملګري ځان له واده وکړو نو د واده په درېیمه ورځ د اسخر کره لاړې اسخر ته وایي الله مو خوشحاله که بېګا یې ډېره مزه کړې وه ویلې که نه چې تاسو په خبره نه پوهېږئ خو په ما باندې اویزه خرابوئ لکه مې چې ما د پیړه ښځه ځکه مه کوئ چې بیا به راته په بورقه مې بند اچولي او ګاډي کې به راته کلینډر وایي چې د مور پسې لږ بربېته شه ورا خواشه پسې نو بیا به نه کلینډر والی شم نه به لا ښځه پرېښودی شم نو ګورئ دا خبرې زما دا خبرې واورئ او په صحیح طریقه او په سړه سینه باندې واورئ ګورئ قرآن و چې ګورئ مرۍ مې کوټه شوي دي او ګورئ لانجه راته مه جوړوئ ما ته ګورئ پرېښود تاسو ته ما شل ځل وویلې که نه چې تاسو په خبره نه پوهېږئ خو په ما باندې اویزه خرابوئ لکه مې چې ما د پیړه ښځه ځکه مه کوئ چې بیا به راته په بورقه مې بند اچولي او ګاډي کې به راته کلي چېر دی چې وایي په نن وخت کې چې موټر در سره نه وي په نن وخت کې چې موټر در سره نه وي ړومبی مینه به د اسخر در سره نه وي ګار نه پس واده کېږي او دومره انتظار زمانه نه کېږي او دومره انتظار پوره اته کاله نو دومره وخت کې څومره ډېر واړه کېږي اوس ورپسې ګرځم اوس ورپسې ګرځم اوس نو څه وکړم او اوس ورپسې ګرځم اوس نو څه وکړم په شنو پټو کې ناست اوس نو څه وکړم لاول غول وکړه غول چې وکړي بیا ورپسې اچا خبره په لوټه باندې کونه ځان له پاکه کې بیا دا لاسونه دې بین که چې بین کوي او که نه شعر دی که نه وي لاندې ځمکه پاس اسمان دی خو نو خو لاندې بوټي دی باران دی خو نو خو لاندې ځمکه پاس اسمان دی خو نو خو لاندې بوټي دی باران دی خو نو خو په دې لار باندې جانان مې را روان دی خو نو خو نو په پیرړۍ ایسته په هغه تکلیف ته خامخا به را روانې خو نو خو زه نن په دې شنو ځایانو کې ناسته یم ګرده داسې واښه ولاړ دی که چېرته غواوې وی دا واښان به خوړلی وی دا ځای به پاک کړی وی که نه ما فکر کوي چې زموږ په دې خلکو کې دومره ډېر ستونزه ولې ده دا خویونه یې ګډ وډ دي او خراب دي بیا مې دې وښو ته فکر شوی بیا مې غواوې را یادې شوی پوه شولې بیا مې دې خبرې ته فکر شو که اوس غواو ته لکه اوس فرض که غواو ته چا نکاح تړلی پوهېږئ ځکه غواوې څاروي خو نکاح نه لري که نه خو هر یو تاسو ته پته ده د هر یو چا غوای سره ځي فکر وکړئ تاسو فکر کړی د دې خبرې ته چې دا ټولې غواوې چې دي که نه زیناکارانې دي غونډه غوای زیناکارانې دي د یو د سنډه سره تللي د بل د سنډه سره تللي دا یوه خبره دویم خبره دا ده چې زوی هم نه معلوم میړی هم نه معلوم ته اوس چېرته نه راغلی د ظالم زو ستان پکې پاتې وه ډوګډوګې دې شروع کړه وبخښئ جوړې غږ لږ کم سو
وبخښئ بیا مې دې خبر ته فکر کوي چې د دې خو نه اولاد معلوم یې نه یې میړه معلوم یې دا خو په خپل مابینس کې خورغود مرغود شو بیا دغه خورغود مرغود دا غوښې چې موږ وخورو دغه خورغودي مرغودي خو بیا زموږ په مابینس کې هم پیدا سي سرونه مو خلاص شي چې زما هدف څه ده دا کیسه روانه ده وروره ګله دا کیسه روانه ده دا دی چې پیغله چې کورن سړی ته ورکې لکه دارک څه وایي ته شعر واوره مخکې شعر واوره پیغله چې کورن سړی ته ورکې لکه د لم غوښه چې سپی وتښتوي نه الله کا اول می بریک علاوه شو دوبه ته پرې دی کور ته نه راځي اپکیګه ما پورې خو چې تا سره کوم تعویز دي چې راګي پسې را نه نظام په تعویز بس راشي مولا کا بیو تعویز را الله کا اول می بریک علاوه شو دوبه ته پرې دی کور ته نه راځي اپکیګه ما پورې خو چې تا سره کوم تعویز دي چې راګي پسې را نه نظام په تعویز بس راشي بیبي څنګه بیبي ما ته خبرې درلېږلې ما ویل دغه جنۍ راله وکئ اورې هغه چې کومه دی نو روغ هم ده داسې موبیلې ورته نشته او داسې یارانو میرانو والا نه ده او د هغې د مور هم زه ورته ګران یم د هغې مور ته او که دغه جنۍ م راله وکړه نو یوه غوا یې هم کور کې رسېده دغه جنۍ هغه به په موټر پسې شاته د جنج په ورځ باندې راوشړئ او زه داسې کلک سترګې نه یم چې بیا به تاسو سره ورانه کړمه او تاسو له به بیا پی نه درکوو आंटियों से करो मोहब्बत आंटियों से करो न शोर शराबा न खून हराबा